د ولسمشر ستر سلاکار او په ختیځون کې د قومونو سرتاسري شورا رئیس قمرالدین شینواری وایي د ننګرهار نوی والي هغه مهال بریالی کیدی شي چې د ارګ له لوري ورته بشپړ واکونه ورکړل شي. د مرکز او ولایتونو په کچه د ټولو مداخلو مخنیوی وشي او د ولسونو لوري په ټولو قانوني چارو کې ملاتړ ترسره شي. نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو د ولسونو سره په جوړه شوې غونډه کې چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه وکړې. په ختیځ کې د قومونو سرتاسري شورا د ننګرهار د څانګې مسؤل انجینر نور افضل د خپلو خبرو پر مهال د قاسم آباد د مومندو قوم د سرخ دیوال د ډاکې او ښوونکو د ښارګوټو اوږدمهالو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه د ننګرهار ولسونه د امنیت، غصب او فساد په برخه کې هم د ولایت مقام څخه د ځانګړي اقداماتو غوښتنه کوي او په ټولو قانوني چارو کې به ورسره ولسونه هر ډول همکاري وکړي. د ولسمشر ارشد سلاکار او د ختیځ زون د قومونو د سرتاسري شورا رئیس مولوي قمرالدین شینواری د خپل خبرو پر مهال وویل لازمه ده چې د ننګرهار د نوي والي بریالیتوب په موخه ارګ په بشپړ ډول ټول قانوني واکونه ښاغلي منګل ته ورکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه د نوي والي د بریالیتوب په موخه باید د مرکز او ولایت په کچه د ټولو هغه کسانو لاسونه لنډ کړی شي چې په ادارو کې لاسوهنه کوي. که ارګ غواړي چې والي صاحب کامیاب شي، والي صاحب ته دې واک ورکا. اوله خبره، بې واکه ولایت کې نه دی کامیاب. دویمه خبره دا ده چې مختلف لاسونه چې د مرکز نه د مداخلو که هر څوک وي راغځېدلي او په چارو کې مداخله کا چې دا قطع نشي، کامیاب نه دی. هغه همدارس د نوي والي سره د ولسونو ملاتړ هم د بریالیتوب په موخه یوه بله هیله وبلله. ښاغلي شینواري د ننګرهار نوي والي څخه غوښتنه وکړه چې کلی له قریې له ولسوالیو، ولسوالۍ له مرکز او مرکز له ارګ سره ونښلوي تر څو د ولس هر وګړی خپل انځور په نظام کې وګوري. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ولسونو له حمایت څخه مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ که د ننګرهار غیرتي ولس تر پایه په قانوني چارو کې همکاري وکړي نو هر ډول ستونزو ته به د حل لارې وموندل شي. هغه اوسنۍ جګړه تلپاتې وبلله او زیاته یې کړه دغه جګړه د دښمنانو لوري پر موږ تحمیل شوې. ښاغلي منګل داعش یو بې رحمه ډله وبلله چې د اسلامي او افغاني او هر ډول بشري ارزښتونو سره په ټکر کې ده. سلاکار وزیر او ننګرهار والي ډاډ ورکړ چې د اصلاحاتو په موخه یې دغه ولایت کې دنده قبوله کړه او زیاته یې کړه د غصب مخنیوی، اداري فساد پر ضد مبارزه او نور ټولې نیمګړتیا به د ولسونو په ملاتړ او همکارۍ سره حل کوي. لکه څنګه چې د قانون امر دی هلته زورور او کمزوری، شتمن او فقیر، تور او سپین، د هغه قوم یا د دغه قوم، د ښار یا د کلي، دا ماته توپیر نه لري. ما ته د ننګرهار ولس که کمزوری دی او که ضعیف دی، د دې وطن د دې سیمې یو وګړی دی، هغه ته هم زه مسؤلیت لرم او زورور ته مسؤلیت لرم. انشاءالله د قانون په وړاندې به ټولو سره یو شان. د دغه غونډې په ترڅ کې د علماو په اساسۍ مولوي محمد ایمل هم ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې په ټولو قانوني او اسلامي چارو کې به ورسره همکاري وکړي.